زرغون تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن مو د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب امیرزی صاحب له موږ سره ده. غواړو د سره د جلغوزیو په هکله خبرې وکړو. امیرزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پیل د لومړي سوال نه وکړو، عموما په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه تاسو ته او د تاسو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې 40 کلن جنګ د افغانستان بشري قوه او پوځیان کې زموږ اقتصاد ویجاړ شو. زموږ د اقتصادي پروسس هغه پروسس چې پیل شوی و په ځای پرې او په ځینو ځایو کې په ټاپه ولاړ دی. د دغې ناورین څخه چې تېر 40 کلن جنګ نه یوازې دا چې د افغانستان ملي بنسټونه له منځه یوړل، همداسې ځنګلونه او طبیعي منابع هم د نابودۍ او سره مخامخ کړي چې په دې کې ځنګلونه هم راځي. په تېرو کلونو کې ځنګلونه په بېرحمانه ډول سره ووهل شول او دغې وهنې د افغانستان په هوا په حالاتو باندې هم په اقتصاد باندې منفي اغېزه درلوده. لکه څنګه چې موږ بشري قوه ځوانه بشري قوه یې لاس ورکړه په جنګ کې، همداسې زموږ ځنګلونه هم بېرحمانه ډول ووهل شول چې دغه د افغانستان د اوږدمهاله اقتصاد لپاره ډېر لوی ضرر. که رای شو امیرزی صاحب ځنګلونه ولې ووهل خلکو؟ اصلي علت یې څه شوی دی؟ خبره داسې ده چې دا افغانستان خلک خو یو دا چې غریب دی، یو غریبي ده، او بل دا چې موږ د دغې ځنګلونو د نه وهلو په خاطر باندې کوم خاص قوانین نه درلودل، او که درلودل هم حکومتي چارواکو د هغې سره تعامل کوو. او دا چې فساد د ټولو مرضونو د ټولو تکلیفونو مور ده، فساد په دې کې ډېر زیات رول ولوباوه. سیمه ییز چارواکي ځایي چارواکي د هغو خلکو سره چې ځنګلونه یې ول همغږي وو او په ګاټو کې ورسره شریک وو، نو دې په اساس باندې ډېر په بېرحمانه ډول سره ووهل شو. که اوس وری شو د امارت اسلامي په دوره کې اوس نظام کې ځنګلونه وهل کېږي که نه؟ زه فکر کوم چې اسلامي امارات یو ډېر ښه کار دا وکړ چې د افغانستان د خلکو د سر او مال ساتنه یې تضمین کړه چې دا په اقتصادي پرمختګ کې ډېر رول لري. دویمه دا چې هغه شتمنۍ چې موږ یې لرو د هغې چې هغه ځنګلونه دي د هغې مخنیوي دپاره یې کوټلي ګامونه واخیستل، قطعي ګامونه واخیستل چې په اوس وخت کې فیصدي بیخي راکمه شوې ده. تر 50% پورې به اوس هم ځنګلونه وهل کېږي، ولا نور د دغې مخنیوی شوی ده. او دا د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره ډېره لویه خوشبختي ده. او زه فکر کوم چې که اسلامي امارات د دې لپاره خاص قوانین، ځانګړي قوانین امنیتي ارګانونو ته وسپاري، په راتلونکي کې به زموږ ځنګلونه بېرته راژوندي شي او د افغانستان د نوي نسل لپاره به بیا یو ښه سرمایه وي. امیرزی صاحب که رای شو ستاسو خبرو کې دا وکړه چې په اوس وخت کې ځنګلونو ته توجه شوې ده او وهل کېږي کم یا نه، شاید 25% یې ډېر نشته، نو د کومو لار نه مو عامه پوهاوی کړی؟ عامه پوهاوی مو رامنځته کړی؟ زه فکر کوم چې افغانستان خلک خو یو داسې سرشاره طبیعت لري چې د عامه پوهاوي پرته د ډار سره ډېر او دوی چې کله ډار وویني نو بیا ډېر زر اصلاح کېږي. دا علت یې دا دی چې اسلامي امارات د خپلو قوانینو په تطبیق کې ډېر قطعي دي، نو د دې په خاطر باندې دا کموالی راغلی دی. دا چې عامه پوهاوی پخوا هم کېده، د موږ او تاسو د پیوستون په نامه دلته پروګرامونه جوړول، خو هغه په حقیقت کې د افغان ملت د بېلتون په خاطر و. په ډېرو ځایو کې شخصي مړي سره وشول، په اوبو باندې، په نلونو باندې. همداسې د ځنګلونو دپاره درې همدا شیان چې په افغانستان کې یې ډېر منفي تاثیر وکړ. یو د ملي روغې جوړې په نامه یوه کمیسیون یا یوه اداره جوړه شوه چې د افغانستان د انکشافي بودیجې نه زیاته بودیجه دوی باندې وړله، ولا هغه د سولې په ځای د جنګ د پراختیا لپاره وه. یو د مخدراتو توکو په ضد باندې یوه پروژه جوړه شوه، یو اداره جوړه شوه چې هغه د مخدراتو توکو د کنټرول په ځای هغې ته پراختیا ورکړه. یو د اداري فساد په ضد باندې اداره رامنځته شوه چې هغه په حقیقت کې اداري فساد د پرمختیا او دغه په یو دروند فرهنګ باندې بدلولو. دا د خارجیانو هغه درې ستر خیانتونه دي چې د افغان ملت په حق یې کړي دي، او د افغان ملت یې نتیجه هم ویني چې دوی برعکس عمل کوو او نوم یې یو شی و، عمل یې بدل و. نو د دې په خاطر د ځنګلونو دپاره د پالیسۍ نه مخکې قطعي عمل ته ضرورت دی، ځکه عمل
اصلا د انساني کردارونو هغه تګلاره ده چې د قوي ارادې په چوکاټ کې کولی شي چې په ټولنه کې سمون راولي. یعنی افغانانو لپاره یعنی دا یو طرز وي، د طرز لغه د بالکل ما په هوی طریق قطعا دوی نه کوي. افغانان د خلک دي د په زور باندې تاسو بهر ته چې لاړ شئ په دوو بجو سره اشاره ته ولاړ وي افغان موټر نه تېروي. یو وطن قوانین داسې زرمني او دلته چې راشي ورځ په سره اشاره هم تېرېږي، هلته شنه اشاره ته ولاړ وي. نو خبره دا ده چې افغانانو سره په څنګ کې د دې چې عامه پوهاوی وشي، باید قاطع عمل ورسره وشي او دولت د خپلو قوانینو په چوکاټ کې خپل اوامر په تطبیق کړي. که رئیس امیرزی صاحب دې ته چې په اوسني شرایطو کې د څو هکتاره ځنګلونه شتون لري، دا چې هکتاره به زراعت ته معلومات وي، موږ خو تجارت بخش دی، کله چې دانه راوشي کېږي سړک ته راشي موږ سره کار لري. دا چې هغه واقع دي دا طبیعي ځنګلونه که څه هم د خلکو په تصرف کې دي، خو دا وظیفه زراعت ته چې څو هکتاره دي. خو زه فکر کوم چې د جلغوزو ځنګلونه ته ضرر نه دی رسېدلی، هغه خلکو ساتلي دي او په څنګ کې چې څړی ورسره دی منځه ولاړ دی، په باندې جلغوزی ښېرازه شوی دی او فاصل زیات کړی دی او دا د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. که راشو سږ کال به څومره جلغوزي تولید شي؟ زه فکر کوم چې د نورو کالو په پرتله به سږ کال جلغوزي یو څه کم وي، وچکالي وه، خو بیا هم زیاتې په زرګونو ټونه جلغوزي به تولید شي. دقیق شمار یې نشم ویلی، خو بیا هم زموږ هیله دا ده چې د تولید نه موږ دپاره بازاریابي ډېر اهمیت لري، ځکه چې په تېر کال کې هم ډېر زموږ جلغوزي خراب شول. که چیرې هوایي دهلیزونه فعال شي، چین سره لکه څنګه چې یو 25 ټنه لاړل په تېره هفته کې همداسې دا دوران پیدا کړي، موږ دپاره به د افغانستان د کرنسۍ دپاره د افغانستان د اقتصادي ثبات ساتنې دپاره به ډېر لوی مهم رول ولوبوي. دا هغه ته تاسو اشاره وکړله د هوایي دهلیز ته، که هوایي دهلیز سره شو افغانستان یوازې د هوایي دهلیز لارې صادرات لري؟ زه فکر کوم چې هوایي دهلیز موږ دې دپاره پرانیسته چې موږ ځینې موانع لرل چې زموږ مالونه د واګه بندر له لارې هند ته په مشکلاتو ځي، یا نورو هیوادونو ته چې موږ د چابهار له لارې کولی شول چې نورو هیوادونو ته صادر کړي. موږ د چین سره مستقیما د قزاقستان او ازبکستان قزاقستان لارې چین سره، همداسې د قرغیزستان تاجکستان له لارې د چین سره موږ لاره لرو، قرغیزستان ازبکستان لارې. خو هوایي دهلیزونه دې په خاطر باندې چې دا مالونه سریع الفساد دي، یعنې ډېر زر خرابېدونکي مالونه دي. که چېرې هوایي دهلیزونه له خوا انتقالېږي د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټه لري چې په اوس وخت خوشبختانه چین سره موږ هوایي دهلیز فعال دی. که هغه ته راشو د اوس تېر وخت کې مونږ ته یو اشاره شوه چې د حیرتان لار نه د ریل پټریل لاره نه هم صادرات شاید وشي، آیا دا کار باندې شروع شو؟ په دې باندې کار خو موږ ته چې واردات کېږي صادرات تطبیق کېږي، نو په دې لار باندې اوس واردات پایل دي او زه هیلهمند یم چې زموږ صادرات هم د دې لارې نه پایل وکړي او دا زموږ دپاره بهترینه لاره ده چې ریل ګاډه په ټولو ترانسپورتي وسایلو کې ارزان قیمت لري، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ګټه ولري. د جلغوزو قیمتونو کې بدلون راغلی تېر کال که نه؟ زه فکر کوم چې جلغوزي بدلون په هغه وخت کې راځي چې زموږ بازار ښه بازار پیدا نه کړی شو، یعنې هغه کوم ارزښت چې دوی لري او کوم طبي مواد یا د انسان د وجود لپاره څومره ګټه لري پکې تغییر نه لري. په قیمتونو کې تغییر یوازې زموږ په بازاریابۍ پورې ده چې که چېرې موږ ښه بازار پیدا کړو زموږ قیمتونه لوړ دي، او که ښه بازار پیدا نه کړو قیمتونه په خپل ځای او یا ټیټېږي. د بازاریابي پروسه څنګه مخکې وړی دی؟ کوم ځانګړی شی موږ جوړ کړی دی پروسه؟ بازاریابي داسې ده چې موږ خو اتاق تجارت یوه وظیفه همدا ده چې په نړیواله سطحه د تجارت لپاره د خپلو تولیداتو بازاریابي یا بازار ورته پیدا کړي. نو د اتاق تجارت د سوداګرو د اتاق د ادارې لخوا په چین مثلا جرمني او نورو هیوادونو سره په دې مورد خبرې شوې او په تېره هفته کې هم اتاق تجارت وکولی شو چې چین د لارې نه دغه هوایي دهلیز صادرات پیل کړي، او زه هیلهمند یم چې په نورو برخو کې هم اتاق تجارت د نورو هیوادونو سره هم خبرې وکړي او زموږ صادرات
نه یوازې د کابل نه بلکې د خوست نه مستقیما آلمان، جرمني او برطانیا او نورو هېوادونو ته پایل شي، تر څو چې زموږ کم وي هم او قیمتونه چې لوړ شي، زموږ د اقتصاد لپاره غاټه لاسته راوړنه. د رښتیا هم تاسو اشاره هغه ته وکړه د هوایي دهلیزونو مستقیمې لارې ته. خوست خپله هم هوایي ډګر لري، نو تر اوسه پورې صادرات نه دي شوي د خوست نه. خوست خو دا تحولات راغلل. موږ دا پلان لرو چې په تېر کال کې د خوست نه مستقیما پروازونه صورت ونیسي چین ته او نورو هېوادونو ته. خوشبختانه چې ځینې هېوادونه دې ته دوی په دې باندې توافق هم کړی و او دا یو نړیوال میدان دی. خوست هوایي ډګر نړیوال دی، خو دا د اقتصادي تعامل یا اقتصادي توافقات هم وخت اړتیا لري. زه فکر کوم چې اسلامي امارت بیرته هغه سټیج ته راځي کوم وخت چې جمهوریت آخري ګام یې کړی او خصوصا په اقتصاد کې، په بانکونو کې او په نورو برخو کې موږ هیلهمند یو چې دغې ځای نه هم په راتلونکي کې مستقیما چین او نورو هېوادونو ته صادرات وشي. د دغو جلغوزیو په اړه موږ ته کوم معلومات را رسېدلي ول؟ موږ خو خوست کې د خپل په ملي پیسو باندې، ملي افغانیو باندې راکړه ورکړه وکړو. د جلغوزیو راکړه ورکړه په څه شي ده، په افغانۍ ده که په کلدار؟ زه فکر کوم چې باید په افغانۍ وي. افغاني ملي سکه ده، نه یوازې دا چې موږ او تاسو په خپله جغرافیه کې د خپل اسمان او خپل حکومت لاندې او په دې مورد امارات یو پلان هم یو فرمان هم صادر کړی دی قطعي صورت سره په بهرنۍ سکه باندې د افغانستان په جغرافیه کې حتی که ډالر هم وي راکړه ورکړه مانع ده. دا چې ځینې کوي هغه بیا موږ صلاحیت نه دی. موږ خو یو پالیساز اداره یو چې د دولت او تجارو په منځ کې یو پول یو. دا چې دا په امنیتي او کشفي ارګانونو پر اړه لري چې دوی په کومو پیسو باندې راکړه ورکړه کوي، خو د افغانستان د نافذه قوانینو او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په هره جغرافیه کې باید هر هېواد خپله جغرافیه کې ملي کرنسۍ، ملي بیرغ، ملي هغه څه چې لري په ملي ژبه او نور دا باید وکړي. نو فعلا د په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي چې دغې نه زه نه یم خبر. موږ هیله لرو چې په افغانۍ وکړي. دا چې په کلدارو کوي دا په دوی پورې اړه لري. تر کوم ځای چې موږ ته معلومات رسېدلی اوس د جلغوزیو راکړه ورکړه چې شوې ده په کلدارو شوې، نو موږ هم هیله لرو چې اسلامي امارات دې ته جدي پاملرنه وکړي. ځکه څه ارده ووایه، تاسو فکر کوئ دا د افغانستان افغانیو ته اقتصاد ته به ضربه ونه رسوي؟ بیخي غټه ضربه ده، ځکه هغه څوک چې په یو کلي کې یو مشر څوک ډوډۍ ته نه غواړي، واده ته نه غواړي، مرکې ته نه غواړي، مشر بیا امنیته کېږي. افغانۍ هم همداسې یو ژوندی شی ده او که چیرې موږ او تاسو دوی ونه کاروو هغه بې ارزښته کېږي او قیمت یې په نړیوال او ملي بازارونو کې رالوېږي. هیلهمند یو چې دغې ته اسلامي امارات چې دوی حاکمیت دی په افغانستان په جغرافیه باندې د ملي حاکمیت د ساتلو په خاطر باندې خپله ملي کرنسۍ هم وکاروي. سږکال موږ څومره صادرات لرو د نورو هېوادونو ته؟ موږ صادرات په جلغوزي او نورو صادرات زموږ زیات شوي دي د نورو کلونو پرتله، خو متاسفانه چې دا باید په سم ډول سره مدیریت شي تر څو موږ وکولو چې د راتلونکي دپاره هم یو داسې بنسټ کېږدو چې زموږ صادرات زیات شي. ځکه دلته که بیکاري خلکو ته کار پیدا شي هغه تولید کوي، تولید چې زیات شو بیا د هغې نه زیات صادرات کېږي او کله چې خلک بیکاره وي تولید نه وي نو موږ به د وارداتي مالونو یا د مصرفاتي مالونو یو بازار و یوه منډیي به وو او زموږ سوداګر به د سوداګرۍ په ځای یوازې د پردیو مالونو دلالان وي. د دې دپاره چې دلال نه وو او موږ د پردیو مالونو دپاره یو آزاده منډیي نه وو، حتما باید دولت په دوه بخشو کې کار وکړي. یو د خلکو سر مال ساتنه، یو خپلو خلکو ته کار پیدا کول چې دغې دپاره زمینه برابره کړي. د سر مال ساتنه شته ولې متاسفانه چې خلکو ته کار پیدا کول مدیریت غواړي او دې دپاره باید ځانګړي کمیسیونونه د هېواد په سطحه جوړ شي چې هغه مسلکي خلک پکې وي تر څو موږ وکولی شو د بیکارۍ کچه راټیټه کړو. د افغانستان جلغوزي چې فعلا دي یوازې چین ته ځي که نورو هېوادونو ته هم؟ جرمني ته هم ځي. ټولو هېوادونو سره دا وکړه کړې ده دا چې هوایي دهلیز څومره ظرفیت لري او په کومو برخو کې ده، خو چین ته خو فعلا روان ده او چین بیا نورو هېوادونو ته هم صادروي
د چین نه صادریږي هلته پروسس کېږي دا چې هر شی پکې جوړېږي هغه خو دوی په دې ښه پوهېږي نو اوس فعلا دپاره چین دی دا پروسس په خوست کې کېږي که کابل کې هم مارکیټونه لري پروسس موږ پروسس خو اصلا یوه لویه فابریکه په پکتیا کې لرو د ګردیزي په نامه یوه لویه فابریکه ده چې زون په سطحه نه د کابل نه هم پرمختللې هغه ده فابریکه ده خو متاسفانه چې اوس خو خوست موسم دې ته جوړ شوی دی چې په لاسونو باندې دوی خلاص کړي ورژوي او دې په خاطر باندې چې دا موسم د جلغوزیو د سپینولو لپاره مناسب موسم دی ځکه یې خوست ته راوړي که نه دوی باید ګردیز ته یوسي په ګردیز کې لویه فابریکه ده هلته پروسس شي په کوتیو کې په کاتګورۍ اوله چې دویمه درجه درې د مخکې مو یادواري وکړه د صادراتو چې چین هېواد ته جرمني دوی ته ځي دغه صادرات مونږ لرودل په تېرو حکومت کې هم مونږ لرو اوس هم لرو دا د افغانستان نمایندګي کوي که نه نورو هېوادونو ته زه فکر کوم چې په نمایندګي کوي اوس وخت کې تر څو چې د هوایي دهلیزونه پرانیستل شول د افغانستان په نومه صادرېږي د افغانستان په نومه مارکه لري د افغانستان په نومه خرڅېږي هو پخوا کې داسې وو چې مثلا موږ جلغوزي پاکستان ته تلل او پاکستان بیا د خپلې لارې نه په خپل نامه صادرول دغه موارد منځته راغلي دي خو په اوس وخت کې دغه نشته امیرزی صاحب تر یو ځای پورې مونږ معلومات چې لاسته راوړي دي نو غوښتل تاسو نه واضح کړو چې څومره حقیقت لري ویل کېږي چې کوم جلغوزي چې مثلا پاکستان ته ځي یا د افغانستان نه دوبۍ ته ځي تر دوبۍ پورې یا پاکستان پورې افغانستان مهر پرې لګي افغانستان پر نامه صادرېږي خو د دوبۍ نه یا هم د پاکستان نه چې نورو هېوادونو ته ځي هغوی د خپل مهر د خپل پر نوم صادرات دي دا قطعا نشي کېدای تزویر اصلا په نړیوال قوانینو کې مانع دی او دا یو جرم دی دا قطعا نشي کېدای ولې پاکستان کول چې کله واړو پروسس یې کوه پروسس یې خپله ټپه پوال ولې کله چې دوبۍ ته لاړ شي دوبۍ ته موږ تجارت لپاره نه بلکې ترانزیتي لارې لیږو خارج ته نو ترانزیتي مالونو کې لاسوهنه یا د هغې لوګو بدلونه دغه یو نړیوال جرم دی که داسې کار وشي موږ کولی شو چې د نړیوال ورلډ ټو یا د ورلډ ټریډ ارګنایزیشن چې موږ یې غړیتوب لرو متاسفانه چې اوس لږ ځنډېدلی ده هغې ته عرض وکړو او هغه ملي لوګو او سمپلونه چې موږ یې کاروو په ملي نړیوال ستندرد کې هغې پوښتنه وکړو او د خپلو تولیداتو د لوګو نه دفاع وکړو یعنې اوس خپله د افغانستان پر نوم باندې صادرات کېږي بله بله د پوښتنې ته کاره شو د دغه د هوایي دهلیز نه مخکې چې موږ هوایي دهلیز نه لرو د کومو لارو نه زمیني لارو موږ ډېر دوی تلل زمیني لارې یوازې پاکستان ته تلل چې هغه هم په افغانستان کې رجسټر کېدنه انوایس نه اخیسته دی په کچکي لارو تلل چې په دغې کې د هغې وخت چارواکو لاس درلوده او دغه کچاک په لوی لاس کې ده حتی موږ یې ارقام هم نه درلودل او موږ یو موټر ته هم په تېرو اتلسو کالو کې انوایس نه دی ورکړی او ټول موټر کچاکو حتی زغال چې د موږ زغال بهترین تولیدات همدغه د تاجکستان په نامه تلل ترانزیت کېدل موږ یو انوایس هم نه دی ورکړی محلي چارواکو په دې کې لاس درلودو چې دا د فساد اساسي موضوع او دغه حکومت هم اساسي د نابودۍ کاندې ته چې وغورځوو همدا فساد دا فساد کچه اوس راټیټ شوې که بیخي صفر ده په کچاک کې صفر ده په ګمرکاتو کې فساد صفر دی په لارو کې چې حتی په 100 روپۍ موږ ډرایوران عسکرو ویشتلي دي اوس په لارو کې 1 روپۍ نه اخیستل کېږي یعنې په راکړه ورکړه کې تجارانو دپاره اوس طلایي فرصت دی فساد بالکل نشته حتی موږ د تېرو 20 کلونو 19 کلونو عوایدو په پرتله 200 چنده زیات عواید لیږلي دي چې دا هغه خرابوي د دې کوي چې کچاک صفر ده او په ګمرکاتو کې اداري فساد نشته د کومه لاره موږ د اقتصادي تمامېدی شي امیرزی صاحب موږ ته هغه لاره چې نږدې وي موږ که چېرې د چابهار له لارې صادرات وکړو په ځمکنۍ موږ که د وګا له لارې صادرات وکړو موږ که د ترکمنستان له لارې یا ازبکستان له لارې قزاقستان چین ته د ځمکې له لارې صادرات وکړو دا زموږ دپاره په ګټه دي خو په هغه وخت کې چې دغه هېوادونه په متقابله ډول سره زموږ ګټو ته احترام ولري نه د انحصار په ډول اوس مثلا زموږ موټر درېږي تر وګا پورې چې رسېږي 2 میاشتې مثلا زه موټر ودرېږي هغه خرابېږي دا په سر فساد مال ده چې خراب شو
په میلیونونو افغانۍ زموږ سوداګرو ته او زموږ اقتصاد ته ضرر زیان رسېږي. د پوښتنو ته مو کرای شم امیرزی صاحب د دولت عواید څومره دي اوس جلغوزیو څخه چې اخلي؟ دولت عواید ډېر لوړ دي. دولت مخکې عواید درلودل، ما درته وویل چې په تېره اتلسو کلونو کې جلغوزیو نه دولت په تېرې 3 کلونو نه مخکې هېڅ عواید یې نه درلودل، ټول کچا کېدل او ټول په لوی لاس باندې د ګمرکاتو او د امنیتي ارګانونو د تفاهم له لارې فساد کې ښکېل ادارې له لارې صادرېدل چې هېڅ ګټه یې دولت ته نه لرله. اوس د 2 کاله کېږي چې عواید یې ډېر لوړ دي او اوس د سږ کاله هم چې فساد نشته او دوی ټیکس مالیه او محصول په ډېر ښه شان سره اخلي، انوایس اخلي وطاق تجارت نه، چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېره لوړه ګټه ده. مالیات ته مو اشاره وکړله، څومره مالیات اخلي دي؟ مالیه خو دوی په جنسیت پورې اړه لري. هغه د مالیې خپله نقشه ده، 4 ډوله مالیه ده چې مالیه بر عایدات دي، مالیات ثابته مالیه ده چې 2% ده او همدارنګه انتفاعي مالیه ده. دغه موضوعي مالیې دي، دا 4 ډوله د مالیاتو ډولونه دي. دوی د انتفاع نه یا د دوران نه یا د دوی د عایداتو نه، عمومي عایداتو نه دوی مالیه اخلي. صادراتو مالیه 2%، 5%، 10%، 60%. دغه مالیه په دې 4 کټګورۍ کې ده او دغه د هغې په حجم او د یو سوداګر یو شرکت په ظرفیت پورې اړه لري چې دا څومره صادرات کړي دي، څومره صادرات دا کوي. نو هغې په اساس 2%، 5%، 10%، 60% نه زیاته نشته دغه اخلي او دغه د دولت جیب ته مستقیما تولیږي. که قیمتونو ته راشو قیمتونه دغه اوس چې موږ جلغوزي صادروو وایي نړیوال قیمت باندې صادرېږي که نه؟ نړیوال قیمت باندې نه ده، اخچلي ونې نه دي چې دوی چې په نړیوال قیمت واخلي بیا دوی څه ګټه پکې کوي. حتمي د قیمت و ارزښت د فرق لري، ارزښت لري ولا قیمت دوی په ورزیاتوي. زموږ مثلا چین ته ورسول 1 کیلو په 400 افغانۍ، دوی بیا جرمني چلیږي په 500 افغانۍ، ځکه چې دوی هم ګټه پکې کوي. هر څوک چې اخلي یې سود دپاره کوي. داسې نه ده چې دوی موږ چې په نړیوال قیمت ورکړو په 500 بیا چین ته څه ګټه کوي. یو چین هم د خپلو ګټو په خطر باندې تجارت کوي او دغه تجارت یې هم د خپلو خلکو او د خپل تجارت. د افغانستان خلک وګړي اوس څو سلنه جلغوزي څخه برخمن دي؟ څو سلنه مثلا جلغوزي څخه استفاده کوي؟ دا خو ډېر کم، ډېر کم، خوراک نه ډېر کم کوي ځکه دا ډېر قیمت دي او په کار کې چې اخته دي تر 500,000 پورې د اول نه چې پیل وشي یوازې لوی پکتیا په زون کې چې پکتیا او خوست تر 500,000 پورې خلک چې دانه رش کوي او دانه بیا دا غوټۍ رش کوي، بیا غوټۍ راوړي، بیا یې سپینوي. نو 500,000 پورې د هغه موسمي خلک کار پکې کوي. او موږ چې جلغوزي لرو یوازې پکتیا او پکتیکا نه دي بلکې اذر ولسوالۍ ده، سروبي ولسوالۍ ده، لغمان ده، نورستان ده او کونړ ده. په دې کې هم جلغوزي شته، ولې په هغه کې فرق ده، په کیفیت کې په جنسیت کې فرق لري، لیکن دغه ځایونه جلغوزي لري. د جلغوزي ونو ته کرای شو زیاتره اوس تېر کال مثلا جلغوزي تولید چې و ډېر و، سږ کال کم وي، بل کال ته بیا ډېر وي. دا اقلي علت یې څه دی؟ زه فکر کوم دا طبیعي ده، خو یو طبیعي بوټی دی. دا نه یوازې دا چې د خلکو کرلي دي، د خلکو روزلي دي، دا هغه څه چې د لوی خدای حکمت په دې کې څرګندېږي چې په هغه غرونو کې چې جلغوزي دي دانه یې مرغۍ اخلي، مرغۍ ځان د خوراک لپاره خاښه کړي، ایدي نه هېره شي نه جلغوزی وشي. دا ځنګلونه داسې جوړ شوي دا یوازې پرندګان دغه ځنګلونه نو دوی روزلي نه دي. دا چې زیاتوالی کموالی په کومه سره پورې په کوم طبیعي هوا پورې اړه لري. زه فکر کوم په دې باندې به یوازې د زراعت متخصصین پوه شي. خو زه دومره ویلی شم چې لکه الوچې ونه په خوست کې یو کال ښه میوه ورکوي، یو کال یې نه ورکوي، دا واقعیت دی. نو دوی هم ژوندی موجود دی، ساه کوي او ساه اخلي. نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم دا کموالی زیاتوالی لري. یو څه به موسمي بدلونونه وي چې هوا وي یا باد وي یا مثلا بارانونه په کال نه وي، نو په دې کې به یو څه کموالی راځي.
د دو ونه لپاره د اوبو مثلا هغه ټاکل شوې اندازه خو معلومات نه ځکه اوبه خو ټول د بارانو اوبه دي او دا سیلابونو اوبه دا هیڅ په ځان پورې په انسان پورې اړه نه لري دا په کوم ډول چې په طبیعت کې پیدا شوی دی هغې ډول دا خپله اوبه ذخیره کوي هغې نه لویږي او یوازې تا ته میوه درکوي په دې باندې انسان تسلط پیدا کړی دی چې میوه پیدا کړي نورانو د دوی په جوړښت کې یا په زیاتوالي کې که څه هم ما درته وویل چې پرندګان ډېر رول لري خو هغه بیا ډېر کلونه هم نیسي که نه که وروستۍ پوښتنه ترې شوه میرزا صاحب د مخکې مې یادوري وکړله د لغمان جلال آباد البته پکتیا خوست د دغو کې د کوم یو ډېر کیفیت لرونکي جلغوزي لري زه فکر کوم چې ټولو نه خوست پکتیا جلغوزي ښه هغه لري کیفیت او هغه لري جنسیت یې خو یې هم خراب نه دي یعنې ټول میوه ده خو دا چې په هوا پورې اړه لري ځینې وړه ځینې لوی هغه کټګوري درې څلور کټګوري دي چې یو لوړه ده یو منځنۍ ده یو ټیټ دریمه ده یو اخري ده څلورمه چې هغه څلورمه کټګوري اکثریت پاکستان ته صادروي او په نورو هېوادونو کې خریدار نه لري مننه کوم میرزا صاحب